پېښور کې چې کم خواجه سراو کم په جومات کې ډانس کړی دی د هغې په هکله باندې د هغو پیغام راغلی دی. له ټول نه مخکې راشئ ویډیو وګورئ چې هغه څه السلام علیکم کشرانو مشرانو. داسې خبره ده که نه چې دا ګروپونو کې وایسونه کېږي چې ګواډ ډاګان مسلمانان دي په جومات کې ګډېږي نو موږ څه ښه نه یو. موږ هم کلمه ویلې ده پوه شي موږ هم د نبي په امت کې راځو صحیح ده او مسلمانانو شکر الحمدلله موږ مسلمانانو لپاره پیدا شوي مسلمانان یو. دا چې کوم پروګرام شوی دی که نه دا دریوالو چې دی که نه جومات او حجره یو دی لارې هم بېله بېله دي خو دا چا تصویر بهر دی نږدې نه یا چا ویډیو کړی خو نږدې نه نو جومات یې پکې زمین کړی دی د جومات لاره بېله وه جومات بېله دی خو دا څوک ناست دي ویډیو زمین کړې ده جومات یې پکې راوستی دی پوه شوې د خپل نوم دپاره د خپل ویډیو شیر دغه دپاره چې زما په ویډیو ویو ته راشي لایک نو کومه ویډیو چې وه د خواجه سراو هغه تاسو وکته په کم کې چې هغه وایي چې د یو سایډ ته جومات و یو سایډ ته حجره وه نو وایي د خلکو هغه ویډیو کړله نو هغې پکې صرف هغه جومات راوستی دی یعنی وایي کومه حجره چې پکې وه نو هغه یې پکې نه ده راوستې. نو که البته ګوره لکه خلکو چې په سوشل میډیا پې ډېر زیات یو تنقید شروع کړی او تنقید هم ښه کار دی ځکه چې د جومات په خوا کې ته څنګه ډانس کې په هغې کې قرآن شریفونه پراته دي په هغې کې چې کوم دی خلک منځونه کوي یعنی یو کم اسلامي ځای دی او په هغې ته تاسو ورشئ او د هغې په خوا کې تاسو ډانس کوئ او هغې ته مخامخ نو دا ډېره زیات یو شرمناک خبره ده. بل دا وایي چې مونږ چې کوم دی هغه خواته حجره وه نو که حجره وه نو تاسو په حجرې ته تللي وئ حجرې کې به بل ځای ته تللي وئ هلته به تاسو ډانس کړی وی تاسو له هغه داسې کار کول هغه نو پکار چې داسې یو ځای ته ورشئ هلته جومات وي هلته اسلامي کوم رسومات چې کېږي په هغه کې تاسو ډانسونه کوئ داسې یو بل شرم کار کوئ نو ډېره زیات یو افسوسناکه دردونکې پیښه هغه رامخې ته شوې ده. نو دغه کومه نوې ویډیو چې وه د خواجه سراو کوم پیغام چې راغلی و هغه هم موږ تاسو سره شریک کړو. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره.